له دې ځای نه راشم. دا یو عادي ځنګل نه دی، دلته زموږ کور دی. پلار مې خو مړ شو، خو نه غواړم چې کور مې وران شي. ډهلي ته سفر. د هماغې ورځې په سهار داسې پېښ شول صبر وکړه. څنګه سوې؟ تسلیم سوې؟ امکان نه لري ما نه یې وګټې. زه دې یو ځل وکړم، خو داسې دې قوي وښم چې ځمکې نه هم پورته نه شي. ته فقط کولی شې خبرې وکړې او منډې ووهې. دومره ډېر جنګونه مه کوه، پوهېږې او که نه؟ ما هغه وخت داسې قوي غېږې لګولې چې په لاره مې دې مور پیدا کړه. بلکل همداسې ده بچیه. که نورې خبرې مو وکړې دواړه به ښه وډبوم، پوه سوی؟ وی مور مې څنګه ښه خبره وکړه. خانده مه، تا ته وایم چپ شه. تا ته وایم دومره ډېر جنګونه مه کوه، غواړې زما له زوی نه رامبو جوړ کړې؟ ما غوښتل هغه ته ور وښیم چې څنګه له خپل ځان نه دفاع وکړي. قوي سړی ترې جوړ کړ. خو هغه لا تر اوسه پورې کوچنی هلک دی. مورې ارامه شه، حوصله وکړه. داسې باید ونه شي، که په زوی مې څه شی وشي ته نه پوهېږې چې یوه مور څومره سختي د بچي د لویولو لپاره تېروي. هر څه چې کوي وي که، خو ما ته بیا رانهسي چې زوبل سوم. پلار و مور مې ډېره پکار ده، فکر کوم له کور نه به م راوشړي. چرت مه وه زوی جانه، زه پوهېږم چې څه ډول د مور بیرته پخلا که. څه ډول پلاره؟ داسې دا څه وینم؟ خدایه خیر کې.